سورة الطارق مکی سورت تے پدی کی ولس آیتون دی. مقصد دی که دا بیان شوی چه انسان تب اللہ تا واپس کیگی، تاثر با دا اعمال و حساب کیگی، دا قیامت پورز با طول خبری را خکاری شی که پتی دی و که خکاری دی. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق، قسم دے پاسمان او پستوری راتلون کی دشپی باندی. وما ادراک ما الطارق، او سپ وکڑی تا چی سدے دشپی راتلون کے ستورے. النجم الثاقب، ستورے دے پڑقیدن کے. ان کل نفس لما علیها حافظ، نشتی حس یو نفس مگر شتی پاغ باندی ساتون کے دا عمالو. دا ہر سا نوٹ کی، دا ہر سا نوٹ کی، دا ہر سا لکلے کی، دیو با انسان تا بدل ملاوی. فلینظر الانسان مما خلق، نو دی گوری انسان چی دا سن پیدا شوی دے. خلق من ماء دافق، پیدا شوی دے دا وبو توپ و انکنا. يخرج من بين الصلب والترائب، راوزی دا منز دا شاو دا سینینا، دا سڑی دا شانا او دا زنانه دا سینین راوزی دا غوبا. إنه على رجعه لقادر، يقينا الله پرا واپس کولو دا دبان دي خامخا قادر دي. الله قادر دي چل انسان بیا واپس کی. يوم تبلى السرائر، فاغورت چی راہکار بشی پٹ رازونا. قیامت پورز با اللہ دا پٹ اعمال او دا رازونا او دا سینو دا خبری مراہکار کئی. فما له من قوة ولا ناصر، نو نبید لرهس طاقت او نمدد کونکے. والسماء ذات الرجع، قسم دے پاسمان را گرزیدن کی باندی. بار بار را گرزی و باران سرا، بار بار باران کی. والارض ذات الصدع، او قسم دے پزمکا چی چودن کی دا و چودین دا غین بیدانی گیا قسم قسم خوراکون تی روزی. انه لقول فصل، یقینا دا قرآن خام خاوینا دا فصل رشتینی یا فرق کون کی دا حق و دا باطل پا منس کی. دا قرآن فرق راولی دا حق و دا باطل پا منس کی. وما هو بالهزل، او ندی دا توغی. انهم یکیدون کیدا، یقینا دوی چلون کئی چلون دا قرآن دا ختم ولو. واکیدو کیدا، او زه تدبیر کوم پا تدبیر سرا. اللہ امام یو طریقہ جوڑا کلی دا دوی دا رانیو دا پارا. فمهل الكافرین امهلهم رویدا، نو مهلت ورک کافرانو لرا، مهلت ورک دوی تلگمو دا.